دا مجربه نسخه ده، مجربه دي چې زما تجربه شوې نسخه ده چې کله م الله ډېر یاد کړي نو بیا به د مسله نه هېرېږي. او چې کله د انسان ګناهونه ډېر شي، ما ته په خپله پته لګي، زه ته خپل حال بیان کړم. کله ما نه مسله هېره شي یا درس تیارومه یا څه لیکل کومه، خبره مې د ذهن نه بلکل وځي. دغه صحابي نوم د کم قصه کم کتاب کې راغلی بلکل رانه هېره شي، نو ما ته پته لګي. زه خو ځان له د ګناهونو ګوډی یم، خو راته پته ولګي چې ګناهونه رانه ډېر شوي. کله چې د انسان نه ګناهونه ډېر شي نو بیا ته د دین او د دین دا مسلې هېرېږي، او چې څومره دې ګناهونه کمي نو دومره به ستا ذهن کولاوي. امام شافعي رحمه الله څه ناشنا خلک وو، هغه چې به پاڼې ته یو پیر وکتو یاده به شوه ورته، صرف داسې به ورته کتو بیا به ورته یاده وه. بیا څه وخت راغی چې هغه به ورته دوه پیرې کتو. دا اوس هغه ته کمزورتیا ښکاري. نو په ځان باندې شکي شو چې ذهن مې څه دی کمزوری شوی دی، اوس پاڼه دوه پیرې ګورم. نشتي که نه چې ما ورته ویلی زمونږ هغه اته نهه کاله سبقونه ووایي بیا هم په څه نه پوهېږي، او ته دوه پیرې پاڼه ووایې او بیا درته یادې شي ته زما ذهن کمزوری. لاړ په امام وکیع پسې. امام وکیع د امام شافعي استاذ و. نو بیا دیوان الشافعي، هغه دیوان چې امام شافعي هغه اشعار پکې دي، پای کې دا اشعار هم شته، او بعض د دې په نسب کې بعض علما څه قول هم کوي، خو الغرض مشهور دي چې د امام شافعي اشعار دي. وی شکوت الى وکیع سوء حفظي، وی لاړم په استاد وکیع پسې، ما ورته وایي چې امام صاحب حافظه مې کمزوري شوې ده. دا اوس دته کمزوري ښکاري. نو هغه هم څوک دی؟ فارشدني الى ترك المعاصي، وما ته وایي چې شافعي دا ګناهونه دې لږ کم کړه. دومره اوچت انسان دی، وی شافعي ګناهونه دې کم کړه. علم وی رڼا ده د الله، او دا رڼا ګوره الله ګناهګارو له نه ورکوي داسې. نو دا بیا هغه په هغه شعر و شاعرۍ کې وایي چې زما استاذ ما ته نصیحت کړی. زه هم چې امام شافعي ته استاذ وایي ګناهونه کم کړه چې حافظه دې برابر شي، زموږ به څه حال وي؟ نو د دې ګناهونو د لاسه هم د انسان نه ډېر څه هېرېږي او حافظه کمزوري شي.